سلامونه ګلونو زده کوونکو ښه راغلاست. هیله ده چې ټول به جوړ روغ یاستئ. دا د خوشحاله په دې یم چې تاسو بیا هم راغلی او دلته ناستئ، خپل درسونه د راډیو تلویزیون په خپل کور کې ناست یاستئ او تعقیبوئ. آفرین چې تاسو سره مهال ویش شته دی، سره تقسیم اوقات در سره شته دی او زه مطمئن یم چې هیڅ مضمون به تاسو څخه پاته شوی نه وي. نو ځکه زه تاسو سره چې کوم ډیره زیاته مینه لرم، نو ځکه چې تاسو همیش درس ولئ، خپل کتابونه در سره وي. اوس چې به در سره وي تاسو سره؟ اوس آفرین کتاب به در سره وي. کوم کتاب به را سره وي؟ د دریم ټولګي د پښتو مضمون به را سره وي. سمه ده؟ ښه، بل به چې را سره وي؟ کتابچه او قلم به در سره وي او هم به پنسل در سره وي. صحیح ده؟ موږ تاسو که پنسل وکاروو زموږ تاسو لیکنه به ډېره څنګه شي؟ ښکلې شي ورباندې. سمه ده؟ ښه، ګلونو زده کوونکو تېر درسونه مو ویلي وو، تاسو ته مو مې چې درکړې وو کورنۍ دنده مې درکړې وه او کورنۍ دنده د څه شي په هکله وه؟ آفرین، کورنۍ دنده د ښه ښوونکي په هکله وه. موږ تاسې خبرې وکړې چې ښه ښوونکی څوک دی. سمه ده؟ نو ښه ښوونکی به څوک وي؟ آفرین. ښه، د ښه ښوونکي په هکله به زه به یو نوې کلمې به تاسو ته ویلې وي چې هلته به تاسو چې وکړئ نوې کلمې به زده کړئ. او په تېرو درسونو کې مو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په باره کې مو هم درسونه ویلي وو، درس هم ویلی وو، کلمې هم زده کړې وي. نو زه به یو پوښتنه وکړم چې هغه دا ده، درناوی څه شي ته وایي؟ درناوی څه شي ته وایي؟ تاسو ما ته ووایاستئ؟ آفرین، مای بخت داسې احترام زنده باد. صحیح شو؟ دا د تیر درس یوه پوښتنه به زه تاسو نه وکړم. ښه زده کوونکو، نن به موږ تاسو هم ډیر جالب درس ولو او خبرې به کوو، ځینې انځورونه به ګورو او ځینې انځورونه تاسو هم دلته ګورئ. تاسو به په دې پوه شئ چې دا انځور مې ولې راوړی. صحیح ده؟ خو مخکې له دې نه راځو پنځم لوست دی او څومه صفحه ده؟ نهمه صفحه دی زموږ تاسو په کتاب کې. صحیح ده؟ نهم مخ دی او انشاءالله د عنوان زموږ تاسو د درس څه شی دی؟ ښه زده کوونکي. نن به په دې باندې سره ګډیږو، خبرې به کوو چې ښه زده کوونکي څوک دي. البته دا خبرې موږ تاسو ته که یادې په تیر کال په دوهم ټولګي کې هم وې چې ښه زده کوونکی څوک دی، خو هغه موږ تاسو یو څو جملې لولو. نو دا ځل موږ یو شعر لرو چې هغه د څه په هکله دی؟ د زده کوونکو. او ځینې صفتونه به زده کړو چې ښه زده کوونکي څوک دي. صحیح ده؟ صفتونه پیژنئ تاسو. صفتونه هغه څه دي چې هغه یو شخص ولري. ځینې خلک به بد خویونه یا عادتونه لري یا صفتونه لري او ځینې به یې ښه لري. تاسو لاس اوچت کړئ، ستاسو ښه خویونه لرئ یا صفتونه که بد؟ آفرین، ښه بد نه. صحیح ده؟ تاسو چې لرئ ښه خویونه لرئ. مثلا ښه خوی څه شی دی؟ تاسو ما ته ووایئ ښه صفت. آفرین، وخته پاڅېدل له یو ښو صفتونو نه دی. نو دې ته موږ چې وایو؟ آفرین، ښه زده کوونکی کوم صفت لري؟ وخته پاڅېدل. ګورئ دې ته صفت وایي. صحیح ده؟ بل؟ آفرین، نه یې اورم؟ زنده باد. دروغ نه ویل. ښه زده کوونکی یا دروغ نه ویل یعنی همیش څه ویل؟ رښتیا ویل. کله چې تاسو رښتیا وایاستئ نو دا هم چې دی یو صفت دی، یو خوی دی، یو عادت دی چې دا د چا سره ښایي؟ د ښه زده کوونکي سره یا د ښو زده کوونکو سره دا ښایي. باید هغوی دا ولري. بل ته راته ووایه چې بل ښه خوی او عادت به څه وي؟ آفرین، د کورنۍ له غړو سره کومک، مرسته کول، همکاري کول، د کور په کارونو کې له یو بل سره چې کول؟ مرسته کول. ګوري دا هم چې شو؟ یو خوی شو، یو عادت شو. نو درې خویونه او عادتونه هم تر اوسه پورې خبرې وکړې. دروغ ویل که نه ویل؟ نه ویل یعنی رښتیا ویل، وخته پاڅېدل او بل کورنۍ غړو سره چې کول؟ مرسته کول. راځو څلورم ته. څلورم به ته راته ووایې څه شی دی بل؟ آفرین، خپل ځای پاک ساتل. نه تنها ځای بلکې خپل وجود، خپل بدن او ورسره
جامې او هغه چاپیریال هغه محیط چې ته پکې اوسې شاید که ته وده کېږي ستا د ویده کېدلو ځای ستا په مکتب کې ستا میز او چوکۍ او همدارنګه چې شی د کور وګورئ ګلونو زده کوونکو دغه زموږ شاګردان دي صحیح ده زده کوونکي دي وګورئ خپل ځای منظم میز چوکۍ څنګه پاک او منظم ساتلی دي صحیح ده نو دې ته اوس موږ چې ویلی شو ښه خوی یا ښه عادت صحیح ده نو موږ ځکه وایو چې ښه خویونه عادتونه له چا سره ښایي څوک باید دا ولري ښه زده کوونکي بل به څوک وي ته راته ووایه بل خوی و عادت به څه وي آفرین بل دا دی چې له ټولګیوالو سره باید ښه چلند وکړي موږ باید ووایو چې ښه ناسته ولاړه ولري باید له همصنفیانو سره چې وکړي جنګ او جګړې ونه کړي نو وګورئ دغه همصنفیان کله چې دوی لوبې هم کوي دغه انځور کې به تاسو وینئ په دې ځای کې وګورئ کله چې لوبې کوي نو دوی دوه ټیمه وي یعنی دوه بیلې لوبډلې وي چې شی وي بیلې لوبډلې یو د الف لوبډله یو د ب لوبډله یو بل سره لوبې کوي وګورئ چې څوک به دغه لوبه وګټي خو کله چې دوی د مرستې غږ راشي د مرستې وخت راشي نو دوی یو بل سره بیا څه کوي مرسته او کومک همکاري هم کوي نو وګورئ همدغه یو له بل سره مرسته کوي یو له بل سره څه کوي لوبې ترسره کوي او همدا ده چې ښه زده کوونکي تل له یو بل سره په لوبو کولو کې هم کومک کوي او هم یو له بل سره لوبې کوي داسې نه وایي چې زه تا سره د فوټبال یا د کرکټ یا نورې لوبې چې موږ تاسو لرو هغه څنګه کوو نه کوو نه همیش باید یو له بل سره چې وکړي لوبې وکړي صحیح ده ښه بل ښه زده کوونکی چاته ویل کېږي موږ تاسو یو بل ښایسته انځور هم لرو زه به تاسو ته ووایم چې د دې انځور نه ستاسو مطلب څه دی ستاسو نظر څه دی موږ تاسو پوښتنې لرو موږ چاته ښه زده کوونکی ویلی شو زه اوس ورباندې خبرې کوم چې موږ چاته یو وایو او همدارنګه تاسې چې ښه زده کوونکی یاستئ څه باید وکړئ او همدارنګه ستاسې له نظره ښه زده کوونکی کوم کارونه باید ترسره کړي نو موږ تاسو خبرې کوو راځئ وګورئ په دې انځور کې تاسو څه وینئ آفرین زده کوونکي چې هغه د مکتب په لور باندې څنګه دي روان دي ګورئ مکتبونه یې هم په خیمو کې دي موږ ته مهمه نه ده چې زموږ ښوونځی هر چیرته وي موږ باید څه وکړو هماغه ښوونځي ته ورشو ښه د دې انځور نه اوس څه شی مراد دی څه شی به کولی شو آفرین له دې نه دا ګورو چې تل باید له خپلو ملګرو دوستانو سره یو ځای چیرته لاړ شو ښوونځي ته لاړ شو او هم ورسره بیرته راستانه شو یعنی بیرته راشو وګورئ دې انځور ته دغه کوچنۍ نجونې چې دي د دریم ټولګي زده کوونکي دي دوی چیرته ځي خپل ښوونځي ته ځي ټولو سره یو بل ته لاس ورکړی او یو ځای روان دي نو دوی په مکتب ته چې کله ځي په لاره باندې نه ویریږي له یو بل سره خبرې اترې هم کوي له یو بل سره ښې خبرې کوي او همدارنګه د مکتب لاره هم ډیره څنګه کیږي رالنډیږي نو تاسو که هر وخت ښوونځي ته ځئ او یا له ښوونځي څخه بیرته د کور په لورې ځئ نو کوشش به مو څه وي آفرین له نورو همصنفیانو سره یا که د بل ټولګي زده کوونکی وي ستاسو ګاونډیان وي یا ستاسو کورونو خواته نږدې کور وي باید هغه سره یو ځای لاړ شئ او په لاره باندې ښې خبرې یو بل سره وکړئ نو دې انځور کې موږ دا پوهیږو چې ښه زده کوونکي څه شی کوي ښه زده کوونکي همیش د پاره له خپلو ملګرو سره همکاري مرستې کوي او ښوونځي ته یو ځای ځي او څه کوي او بیرته راځي ښه بل څه شی دی یو بل انځور هم شته دی نو په دې کې تاسو څه ګورئ زنده‌باد په دې انځور کې څه شی دی دا وګورئ له یو ټولګي څخه خپله کوچنۍ نجونه راجګه شوې ده نجلۍ او هغه نورو ته څه شی ښیي الفبې ښیي ورته وګورئ نور زده کوونکي چې دي هغه څنګه دي په منظم ډول ناست دي یعنی معنا دا ده احترام کول یو بل ته هم لویانو ته هم کوچنیانو ته هم خپلو ټولګیوالو ته هم ښوونکي ته هم سرمعلم صاحب ته ټولو ته باید درناوی او احترام ولرو نو ځکه وګورئ چې کله یو زده کوونکی تختې ته راځي هغه باید څه شی وکړي
هغه باید دغه نور ورته غوږ کیدي. که تاسو غوږ کی نه دی نو بیا خو د احترام کیسه لاړه په اوبو لاهو شوه، نه کنه. باید تاسو کې مثلا احمد راځي، محمود راځي، کریم راځي د تختې په سر یو څه شی تشریح کوي، نو تاسو ټول باید څه شی وکړئ، هغه دپاره غوږ ونیسئ او هغه ته وګورئ. مثلا په دې انځور کې نور ټول ناست له خپلو کتابچو، قلم، کتابونو سره او دا ورته شی کوي درس تکراروي. نو تاسو به هم په خپل ټولګي کې په چا پورې نه خاندئ، هم به د ښوونکي احترام کوئ او هم به د زده کوونکو یعنی د خپلو ټولګیوالو او هم صنفیانو. بل انځور هم شته دی چې په دې انځور کې به تاسو ماته ووایاست چې دا څه معنی. وګورئ په دې انځور کې تاسو چې لیدلی شئ او د دې انځور څخه څه مطلب اخیستلی شئ، ووایئ راته. آفرین. په دې انځور کې څه شی دی؟ زده کوونکی درس ولي. نو ښه زده کوونکي هغه څوک دي چې هغه همیش په خپل مهالویش سره سم درس لولي، خوب په خپل مهالویش سره کوي، ډوډۍ په خپل وخت او همدارنګه منځونه عبادتونه په خپل وخت او خو مطالعه هم څنګه په خپل وخت باندې کوي. نو ځکه له دې انځور څخه موږ دا مطلب اخلو ښه زده کوونکی یا ښه زده کوونکي همیش څه کوي؟ خپل درسونه لولي، که هغه په ښوونځي کې وي او یا هم د ښوونځي څخه بهر وي. نو وګورئ دلته وایي ستاسو له نظره ښه زده کوونکی څوک دی؟ تاسو باید هغه کوم کارونه ترسره کړي؟ تاسو اوس څه فکر کوئ چې ښه زده کوونکی به څوک وي؟ نو زه به تاسو دپاره دا ځل شی وکړم، د دې پوښتنې په ځواب کې به تاسو ماته 5 عادتونه یا خویونه یا صفتونه چې شی کوي ولیکئ په خپلو کتابچو کې. دا به ځکه ولیکئ زه به پوه شم چې ستاسو نظر څه دی. ما خو تاسو ته خپل نظرونه موږ تاسو یو ځای په شریک چې دروغ نه ویل یعنې رښتیا ویل. ښه زده کوونکی خپل مخ و لاس باید ووینځي، مکتب ته لاړ شي، همکاري کول، مرستې کول، دا ټول شی دي د ښو د زده کوونکو صفتونه یا خویونه او یا هم عادتونه دي. نو تاسو به 5 نور چې موږ تاسو دلته ورباندې خبرې وکړې هغوی نه بدون له هغوی نه پرته 5 نور په خپلو کتابچو کې ولیکئ او زه به پوه شم چې کوم دی. خو ګلونو زده کوونکو په راتلونکي درس کې به موږ تاسو شعر لولو، هغه د ښو زده کوونکو په هکله باندې. سمه ده؟ نو کله مو چې 5 خویونه عادتونه ولیکل، شعر هم په نهم مخ باندې چې دی یو ځل له ځان سره څنګه کوي تکرار کوي. کله مو چې تکرار که بیا چې بیا زه راغلم زه به یې معنا هم کم، تشریح به هم کم او بیا به ورباندې خبرې کوم. سمه ده؟ نو اوس ماته اجازه راکړئ. الله مو مل.